بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جناب محترم زمون مجاهد رور ریاست الوزراء مرستیال صاحب، جناب حنیفی صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې غړو، رئیسانو، د ښار جوړولو محترم وزیر صاحب، معاونین او رؤساو، د خاور شرکت مسئولین او د مجلس ته رابلل شویو درنو میلمنو، مجاهدین ورونو، علماء کرامو، طلباء کرامو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له ټولو نه مخکې لکه څنګه چې پرون وړمه ورځ د افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو دوهمه کلیزه وه، د دې په مناسبت تاسو ټولو ته چې په دې مجلس کې اشتراک هم کړی ده، د زړه له کومې مبارکي درته وایم. الله پاک دې دا نظام، الله پاک دې دغه ښکلی سپېڅلی اسلامي نظام زموږ دپاره دایم، قایم او تر ابده پورې پایداره ولري. الله پاک دې زموږ مشرانو ته هم توفیق د دې ورکړي، لکه څنګه چې زموږ سلفو د دې نظام او د دې انقلاب په لاس راوړلو کې خپلې وینې تویې کړلې، خپل ځانونه یې قربان کړل، خپلې ښځې کونډې او ماشومان یتیمان کړل، چې موږ ته هم د دې توفیق راکړي چې د دوی په نقش قدم ولاړ سو او دغه سپېڅلی نظام تر ابده پورې وساتو. الله پاک دې موږ ټول له انحرافاتو وساتي. محترم ورونو، د افغانستان اسلامي امارت په دې کمه 2 کلنه دوره کې ډیر اقتصادي پرمختګونه کړي دي. لغه جملې نه زه جزئیاتو ته نه ځم، ځکه چې زما وخت هم کم د ماته ویل شوي دي چې 15 یا 10 دقیقې. نو تاسو بهتره معلومه ده روزمره په مطبوعاتو په کنفرانسو مجالسو کې اورئ چې د سړکونو جوړول، د بندونو جوړول، د اوبو مهارول، د برق سټیشنونه، همدارنګه د زراعت او آبیاري په برخه کې، صنعت کې تجاران، او نن دغه د موږ شاهد دی یو بلې پروژې چې د نوي کابل یا کابل جدید په نامه باندې یادېږي. درنو محترم ورونو، تاسو بهتره معلومه دی چې کابل نن زمونږ د ګران ویاړلي د افغانستان زړه او مرکز دی، او دې ښار هغه وخت اهمیت پیدا کړ چې له احمدشاه کبیر نه وروسته د هغه زوی تیمورشاه پایتخت له قندهار کابل ته رانقل کړ. وروسته له هغه نه په ملي او بین المللي سطحه باندې کابل د ټولو دنیاوالو او داخلي زمونږ خپلو افغاني ورونو ته یو ډیر مهم او با ارزښته ښار وګرځېده. وروسته دا سلسله د تاریخ تیریږي چې د احمدشاه اولادونه بیا د انګریزانو تعرضونه دلته څو ځلې، وروسته بیا د روسانو شوروي اتحاد، او بیا د 20 کلنه کرغېړنه توره دوره د امریکایانو، دا ټول د کابل په ځای باندې تېره شوله. کابل نن هغه ښار دی چې په دنیا کې تر ټولو نورو پایتختونو او ښارونو نه د دنیا خلک ورسره آشنا دي. د ده تاریخي، جغرافیوي او ستراتیژیک کوم موقعیت چې دی، او په دې کې د دې په زړه کې چې کوم زمریان اوسیږي، د دې په واسطه باندې د دنیا په هر ګوټ کې که تاسې
لږ باسواده او بېسواده او چا نه پوښتنه وکړي د افریقا په دشتو کې پوښتنه وکړي کابل پیژني او د کابل په باره کې معلومات لري. دا زموږ ستاسو دپاره افتخار دی لله الحمد. او موږ د کابل افغانستان د خپل زړه په وینو باندې ساتلی دی. د هغه کابل دی چې موږ په د 4 لسیزه کې 40 کلو کې له 3 میلیونه نه زیات شهیدان په باندې ورکړي دي. یو وخت ماته یو چا په مجلس کې ویل زه به نومونو ته نظم موږ یې دې ته مجبورولو چې په یو معاهده باندې موافقه ورسره وکړو او دوی دا خبر کوله چې امریکایان ډېر غټ قوت دی غټ قدرت دی تاسو باید د دوی خبر ومنئ. موږ هغو جنابانو ته ویلې چې جنابانو دا ستاسو کوم ملک له کومه احصایې سره چې دی زمونږ ګران افغانستان 80 ځله دومره دی او تاسو چې څومره نفوس لرئ له اجنبیانو سره مونږ په دې 40 کالو کې دومره تنه شهیدان په باندې ورکړي دي او تر دې نه زیات یتیمانو کونډې پې لرو. اوس مونږ دا په یو خبرو په یو اشاره او په یو ډکټیشن باندې په پټو سترګو نه سو امضا کولی چاته یې ورکړو. په دې باندې 3 میلیونه انسانانو وینې تویې سوي دي بلکې لا موږ حاضر یو چې 3 میلیونه نورې هم پې ورکړو خو د دې ملک عزت سالمیت دا به ټول ساتو. هیڅ وخت مونږ په شریعت او د خپلو ملي منافعو په ارتباط باندې یو ویښته هم تنزل نه دی کړی. دا لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت دریځ دی چې له ابتدا نه تر اوسه پورې دی او دا یوازینی نظام دی چې نن بعد له 40 کالو په ټول افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه کې هیڅ جنگ نشته. صلح ده، امنیت دی. له بدخشانه تر هراته، له حیرتانه تر غلام خانه 2 کاله مخکې دلته هره ورځ په طور د اوسط 200 کسان به وژل کېدل له دواړو طرفونه. مګر نن لله الحمد موږ شاهد د صحنې وو داسې ورځې دي چې یو نفر هم نه مري په افغانستان کې. دا یو لوی خوشبختي او لوی احسان دی د الله پاک چې موږ ته یې راکړی. د دې نعمت شکران باید ادا کړو. د دې د شکر په مقابل کې زموږ د هر فرد که هغه مشر دی که کشر دا جوړیږي چې د دې ملک په بیا رغونه کې په آبادولو کې مخلصانه قدم واخلي. دا یوازې د طالبانو وظیفه نه ده، دا یوازې د وزیرانو د معینانو د والیانو وظیفه نه ده، دا د دې ملک د هر فرد وظیفه ده چې هر څوک په خپله ساحه کې په کوم فن کې چې دوی مهارت لري په اخلاص سره قدمونه واخلي. دا د یو تعمیر مثال لري. زه همیشه مثال ورکوم که یو څوک فکر وکړي چې زما په واس کې خو د یوه خښته ده نو دا که زه کېنږدم ویسته ده خو د یوه خښته کې کېنه خو د تعمیر له سره تر اخره پورې کږېږي او له بای نه ځي. نو محترمو ورونو زموږ خاوره لله الحمد په طول د تاریخ کې یو ویاړلې خاوره ده. زموږ تاریخ له حماسو له افتخاراتو ډکه خاوره ده. نن دا میراث مونږ ته راپاتې دی. مونږ لکه څنګه چې په نړۍ کې د دنیا ابرقدرتونه په یوه پیړۍ کې 3 ابرقدرته مات کړه. ناټو او امریکا بلکې ټوله نړۍ ماته کړله. زه همیشه وایم نن بیا دا خبر تکراروم دا د جهان په تاریخ کې د بشرت په تاریخ کې اول ځل و چې د افغانستان مجاهدین د اسلامي امارت په رهبرۍ ټوله نړۍ ماته کړله او په دې جنگ کې امریکا په سر دمدارۍ باندې ټوله نړۍ یوې خواته او دا بیچاره مظلوم ولس بلې خواته. حتی زمونږ ګاونډیانو هم په دوی سره اشتراک درلود. خو لله الحمد زمونږ د قربانۍ په اساس باندې الله پاک لویه او عظیم شانه فتح ورکړله چې دا د نن موږ شاهد د صحنې وو. دا ډېر جای د شکر دی چې نن موږ په صلح کې په ارامۍ کې دلته د نوي کابل په پروژه باندې کار کوو. انشاءالله اسلامي امارت زه په دې باندې مطمئن یم چې د خپلو خلکو لکه څنګه چې له اشغال نه اخلاص کړي، له ظلم او له بمبار نه اخلاص کړي، داسې به له اقتصادي مضیقې نه، داسې به له سیاسي مشکلاتو نه، داسې به اجتماعي و نور مشکلاتو نه به هم انشاءالله الرحمن خلاصوي. خو یو شاید باید په نظر کې وساتو چې دا به وخت غواړي. یو کور چې 40 کاله تخریب سوی وي، یو ملک چې 40 کاله بمبارد سوی وي، یو ملک چې 40 کاله جنگ روان وي، دا په 40 شپو کې نه جوړیږي. دا به وخت ته ضرورت لري، څه وخت به غواړي. خو دا ټول هغه وخت کېدای شي چې موږ ټول افغانان لاسونه سره ورکو لکه ورونه لکه خویندې
یو د بل په څنګ کې ودرېږو دا ملک په پښو باندې ودرو او په اخلاص باندې کار ورته وکړو نور د نفاق جای نسته نور به اتفاقۍ ته جای نسته نور په افغانستان کې هیڅوک هغه خلک چې د اسلامي امارت مخالفت کې ملاتړ نه کوي نه دنیاوال کوي او نه په داخل کې ملاتړ لري زمونږ په دغو خلکو غږ دی چې بیرته خپل وطن ته راسي د اسلامي امارت غېږ ورته خلاصه ده راسئ د اسلامي امارت غېږه داسې نه ده لکه د تاسې غېږه چې په قومي و سمتي و مذهبي باندې ویشل سوې وه دا اسلامي غېږه ده دا ټولې دنیا ته غېږه خلاصه کړې ده تاسو خو بالکل پکې جایږئ راسئ خپل وطن کې کار وکئ راسئ خپل وطن په پښو باندې ودروئ اسلامي امارت دغه پروژه چې پخوا د پخواني حکومتونو کې د اشغال لاندې شروع سوې وه تاسو ګورئ چې هغه عملي نه کړه خو مګر نن لله الحمد زمونږ د ورونو زمونږ د مجاهدینو بالخصوص د ښار جوړولو د وزارت په هلو ځلو سره او د دوی د همکارانو او د خاور شرکت په همکارۍ سره دغه د نن افتتاح کېږي انشاءالله دې باندې به کار روانېږي داسې به تاسو ګورئ چې سبا به نورې پروژې ځي او دا یوه مهمه اقتصادي پروژه ده ځکه چې د کابل په ښار باندې فشار ډیر و نفوس په باندې زیات و او همیشه په دې 40 کالو کې چې جنګ و له اطرافه به خلک د امن په خاطر باندې کابل ته مراجعه کوله کابل ته به راتلله نو دلته نفوس له 5-6 میلیونه زیات شوی د اوسنی کابل د دغه نفوس لپاره د دوی د ضرورتو کفایت نه کوي نو ضرورت د دې لیدل کېده چې نوی ښار جوړ شي هغه دغه دی چې نن موږ تاسې د دې په افتتاح کې سره یو ځای او دا کار مخ ته وړو زه د خاور د شرکت نه او د خپل اسلامي امارت له شهرسازي وزارت نه د دوی له ملګرو نه منندوی یم او له دوی نه شکریه ادا کوم چې دغسې مثبت قدم یې د خپلو خلکو په د ژوند جوړولو کې واخیسته او همدارنګه په خپلو ملي تجارانو او بین المللي شرکتونو باندې غږ کوم چې دوی هم افغانستان ته راسي دلته سرمایه ګزاري وکړي موقع د سرمایه ګزاري ده نن په دې پروژه کې چې هر څوک سرمایه ګزاري کوي واخسته ورته د میلیونونو ډالرو ګټې به دوی هم ویسي د عمل ته هم کار وسي او بل همدې سټیج د زنن په بین المللي جامعه آسیایي بانک نړیواله بانک IMF ملګرو ملتونو او بالاخره په غربي نړۍ باندې غږ کوم چې دوی 20 کاله په افغانستان کې تیر کړ افغانستان یې تخریب کړ بمبارد کړ له خاورې ځای یو ستان کړ اوس دا د دوی وظیفه ده دنده ده چې بیرته افغانستان ته د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي او دا یې له موږ سره د دوحې په مجلس کې هم دا تعهد کړی و چې دوی به د افغانستان په بیا رغونه کې قدم اخلي همدارنګه موږ له خپلو ګاونډیو نه د منطقې له ملکونو نه هم خواهش کوو چې څومره زر کېدلی سي د افغانستان په بیا رغونه کې مثبت قدمونه واخلي په هر شکل په هر اندازه یې چې کوي او همدا مو د دوی نه خواهش دی چې که کومک کولی سي دا ښه خبره ده خو که یې نسي کولی حداقل افغانان پرېږدي چې نور د آرامې ساه وباسي او خپل ملک په ترقي کې مثبت قدمونه کیږي اسلامي امارت دې ته ژمن دی انشاءالله تاسو وینئ ورځ په ورځ په هر ځای کې په هر ولایت کې نوې پروژې نوې تاسیسات منځته راځي او زه په دې امید یم چې انشاءالله څو کاله بعد به افغانستان موږ یو سمسور آزاد مستقل افغانستان ولرو الله پاک دې دا نظام موږ ته تل او دایم لري افغانستان دې آزاد او سرلوړی وي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته